هر دو تیم آماده هستند تا لحظات دیگر دعا را میگیرن. دعایی که حالا در این فصل مسابقات میگیرن، عرفان متوجه شده باشی همون دعایی است که قبلا سرود ملی به ایجا برگزار میشد. نه، حالا دعا میگیرن از بزرگا و میرن سر لاین استارت میشن، باز به ویسل داور مسابقه تیم‌ها وارد میدان میشن. نکته که میخواستم اشاره بکنم که بسیار من مشتاق بودم، بسیار امیدوار بودم که تیم نورستان بتونه از پای خوب پیدا بکنه امروز بازی برابر سمنگان رقابتی شود. پرون چې کومه قرعه‌کشي وشوله، کومه پچاچونه وشوله، نورستان هم همدغه یو انتقال لرو چې زموږ آسونه زخمیان شوي دي. تېره سیالۍ کې د کندوز غوندې قوي لوبډلې سره سیالۍ وکړله، خو آسونه ډېر ضعیفه وو، آسونه یې خوږ شوي دي. نو نن هغوی کوشش کوي چې آسونه یې پیدا کړي وي او خپل د هم سیم فاینل لپاره چې د سمنګانو سره سیالۍ ترسره کوي، ځکه سمنګان یو له قوي ترینو لوبډلو څخه په دغه لیګ کې ثابته شوې ده چې هره لوبه کې د 12 او د 15 نه کم امتیازونه نه دي اخیستي. اوس هم په تصویر کې واسې هېوادوال ګوري چې دواړه لوبډلې لوبغاړي دي د بلخ او د قندوز دواړه لوبډلې دي ګراوند ته راغلي دي. دعا به اخلي له خپلو مشرانو نه او له هغې نه وروسته به بیا هم رسما ویسل وهل کېږي. بله، هر دو تیم دعا میگیرن از مسئولین که حضور دارند و هر دو تیم تا لحظات دیگر وارد میدان خواهند شد، با هم دیگر رقابت خواهند کرد. تیم های بسیار قدرتمندی هستند. یک تیم نمایندگی میکنه از کندوز که در 2 فصل مسابقات در فاینال مسابقات در فاینال راه پیدا کرده بوده. یک تیم دیگه هم بلخ است که امسال پهلوانان بسیار خوبی داره، بسیار پهلوانان نامدار داره، در برابر کندوز با هم دیگر رقابت میکنن. یک نکته دیگه که باز هم بریم سمت سمنگان، سمنگانی ها آنچه که قوانین و اصول برگزاری مسابقات بزکشی هست، آنچنانی که مسئولین اینجا حضور دارن اجازه نمیتن که اونا از سیمایی که اینجا حضور داره اسب بگیرن. این قانون است، این اجازه نمیتن. یا در صورتی میتونه سمنگان در این مسابقات اسبای خود نو کنه که از بیرون اسب بیاره، از کسای دیگه اسب یا کرایه بکنه یا بخره یا هر رقم دوستانه بگیره، از بیرون اسب بگیره. یعنی از داخل تیمایی که اینجا حضور دارن، از این 4 تیمی که حضور داره، از یا نمیتونه اسب بگیره. بالکل هغه د آسونه آماده کوي تر څو چې سیالۍ ترسره کوي. زه هم چې دمه واخلو ځکه تر څو چې دوا ورکول کېږي او ټایم نیول کېږي واسې څنګه د خوښه ده چې لنډه دمه واخلو. له دمې څخه وروسته بعد به بیا دواړه لوبډلې ګراوند کې دي، حاضرې دي، دعا به اخلي او له دعا څخه وروسته به بیا کوم هغه ورزشي اخلاق چې دي د هغه چې دوی ته اجازه لاس ورکول دي د یو بل لوبغاړي سره په مقابل کې ورځو. یو لنډه دمه اخلو، له دمې څخه وروسته هم ما او واسع احمدي همدلته یو لوبډلې آماده کېږي هغه پر